بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیب کې به مونږه DHCP سرور جوړو. د DHCP سرور کار دا دی کنه چې زموږ سره په نیټورک کې څومره کلاینټس دي هغه له ډاینامیکلی IPs اساین کول. نو د دې لپاره به مونږه نیټورک ډیوایسز ته لاړ شو. په هغې کې به مونږه یو سویچ راوالو 2960 یو سویچ به مونږ راوالو په دې لیب دپاره. بیا به د هغې نه وروسته مونږ اینډ ډیوایسز ته لاړ شو. په هغې کې به پیسیز چې دي هغه به مونږه یو 3-4 پیسیز به مونږه راوالو. یو به مونږه سرور راوالو، دا به زمونږه DHCP سرور شي. دا چې دی که نه دا به زمونږه DHCP سرور شي. ټیک شو. دې DHCP سرور له به مونږه IP اساین کړو. ستا نه نیټورک چې کوم IPs دي د هغې به رینج کې به ورکړې. لکه دې نه مونږ ورکړو 192.168.100. دا زموږ سره DHCP سرور IP شو. سبنیټ ماسک کې دا راغی. ډیفالټ ګیټوې اکثر مونږه اولنۍ IP د نیټورک پاتې کوو یا اخرنۍ IP پاتې کوو. نو ما 1.1 نیټورک ډیفالټ ګیټوې اولنۍ IP ورکړه. DNS سرور کو پرس که ستا په نیټورک کې DNS سرور یي جو هغه IP به ورکړي، که نه یې مو ورکړو. لکه سپوز مونږ په نیټورک کې 192.168.1.10 سپوز مونږ والو چې دا زموږ DHCP سره DNS سرور وي. دا IPs چې دا د سرور ته اساین شو. کنیکټیویټي دپاره به مونږ لاړ شو کنیکشنز ته. په کنیکشن کې به مونږه د دې دپاره سټریټ تھرو کیبل استعمالو. د هغې کنیکټ کولو طریقه دا ده چې فاسټ ایترنټ 0 په سویچ کې اولني پورټ کې به کنیکټ کوو. دا زموږ سره لایر 2 سویچ دی او په لایر 2 سویچ کې که تاسو وګورئ 124 پورټ زموږ سره دا دي او ګیګا بیټ 1 او 2 دوه پکې پورټ زموږ سره دا دي. دا به دویم پورټ سره کنیکټ شي. دقسې دا به د دریم پورټ سره کنیکټ کړو او سرور چې دی هغه به هم د بل سره کنیکټ کوو. یو به چې 24 نمبر پورټ مونږه سرور له IP الریډي مونږ ورکړي ده. اوس په دا DHCP سرور کوو څنګه. د دې لپاره به د سرور ته لاړ شئ. پای کې به سرویسز ته لاړ شئ. پای کې به DHCP ته لاړ شئ. په دې کې به DHCP سرور چې دی هغه به آن کوي. ډیفالټ ګیټوې مونږه پاتې کړه 192.168.1.1. دا چې مونږ ورکړو نو مونږ د یوزر چې ته د IP لپاره ریکویسټ وکړي نو هغو ته به وایي چې ستاسو ډیفالټ ګیټوې 192.168.1.1 ده. د DNS سرور به هغو ته وایي چې ستاسو DNS سرور دی 1.10 ده. او مونږ وایي یاره د 150 نه به IPs ورکول شروع شي. او دا چې کوم TFTP سرور به پخوا خلکو جوړوو که نه، دا TFTP سرور به مونږ الان سات له داسې پاتې کړو او دا به سیو کړو. ټیک شو. چې دا کله مونږ سیو کړو که نه نو دا زموږ سره DHCP سرور چې دی هغه به جوړ شي. د دې نه وروسته اوس مونږه زموږ DHCP سرور چې دی هغه تیار شو. اوس به مونږ کلاینټ ته ځو او په کلاینټ کې به ډیسکټاپ ته ځو. په ډیسکټاپ کې IP کنفیګریشن پای کې چې کله مونږ DHCP کلیک کړو DHCP نه به دی ریکویسټ وکړي هغه له 150 IP چې ده هغه یې ساین کړه. ټیک شو. ډیفالټ ګیټوې که تاسو وګورئ دې کلاینټ ټول 1.1 ستا ډیفالټ ګیټوې دی او DNS سرور سره 1.10 دی. دغسې بل سیسټم له IP ورکوئ نو بیا په چې کوم ریل سیسټم وي نو په هغې کې بای ډیفالټ دا یو چې کوم سره IP اپټین IP اټومیټیکلی دا سیټینګ چې الریډي سلیکټډ وي نو په هغې کې بیا سیسټم ته تلو ته ضرورت نه یې بوله IP ورکېدلی 151 IP ورکړه او دله به 152 IP دی 152 IP بول مونږ نه ورکوو DHCP سرور بول ورکړي 152. نو دا IPs چې دی دا ورته اساین شو. دا د دې DHCP سرور چې دی دا کلاینټ ته دا IPs اساین کړل. سرویسز ته لاړ شو DHCP ته. دا DHCP مونږ آن کړی دی او ده ته مونږ ویلو چې د 150 نه اباو به IPs ورکړي. ټیک شو. نو دا IPs چې دی دا په دې طریقه زموږ سره DHCP سرور کنفیګر شو.